وذنون اذ ذهب مغاضبا او یاد کم هیوالا کل چلارو پا دیسی حال کی چی غصو خپل قوم تا یاد کم هیوالا یونس علیہ السلام اغا پیغمبر دے چی اللہ نین واکلی تلے گلو چی دا پا عراق کی دا پا موصل کی او اللہ سبحانه وتعالی دل نبوت ورکڑا دا خپل قوم تا دعوت ورکو او قومی پا شرکی پروت خدا یو پیغمبر دے چی دا طول قوم ایمان روڑے ورستا نو پاگا ٹیم کی دے دا غوینا خپشو غصشو چی کل خبر ونمنلا نغوی ویرول چی تاسو خو ایمان نروڑی انتظار کوئی دا اللہ دا عذاب نو لار بیت المقدس تا او بید آغا زین یو علاقی تا روان شو چی آغی تا یافا ویلکی نو یو کشتی تا پا انتظار کشو کشتی چی کل را لاغر ڈکو خود دیو خیجو زکی چی دا مخوریز انسان پا دی که پا غوی بانی توفان را غی نجدیو چی کشتی دوبشه نو دا خلکو دا بوج کمولو دا پارا غو طول خپل سامانون غزار کو دریاب تا بیا هم آغا حالو نو یو کستی تیم ودنگی دا دی کشتی نا او دا غیو دی قربانی ورکی دا دی نورو دا جون با بچ نو دیس خو دا یو کس نوم نیشو اغسطینو یو قرآن دازی بوکو چی چا نوم رو خطو خبکی گی بناوی سیده چی نمون ورواچه ولنو دا یونس علیہ السلام نوم رو خطو اگوی نا دا خو دیر مخوریز انسان دے دیر اوچتی انسان دے او نیک انسان دے دی نیشو گزاره لے بود پا دویم پیر جوروات چول نمونه بیا دی یونس علیہ السلام نوم رو خطو اگوی نا دی نیشو گزاره لے بود دا خو دیر اوچتی انسان دے پا دریم پیر باوکو پا دریم پیری چی نمونه وروات چول بیا دا نوم رو خطو او دوی تا دا پتا نو دا وقت کی چی عرش والم دا غواری چی دیدی دی وبوتا کوش لگه سنگ چی اللہ بسورة البروج کوئی فعال لما یرید وبلزی کوئی یفعل ما یرید سنگ چی اللہ غواری اگر کئی او سوکی بدلولی نیشو نی سوک منا کولیش دا با تقدیر کی دی چی دیو دی وبوتا دانگی و دیو دانگی نو بس بیا اگر وبوتا ورطوب کرو لاندی و تا یو محای ولارو دا اللہ با حکم سره دے دا غمہی خلیتا ورنناوتو بیا دا مہی پا خیٹا کے پروتو پا دی کی اختلاف تا جی سو رزی و دریو رزی و که دینا زیادو نو پا آغازی که بیا رب العالمین تا سجده و لگولا زکر باز روایتونه کی رازی چی یونس علیہ السلام پا آغازی که اللہ تا سجده لگولی دا چی چاپا کلا نزا لگولی و دا مہی پا خیٹا کی او پا دی کسی تعجب نده پکار چی سنگ ده ده مئی خیٹی تورنن و تولتا سجده و لگولا دو مورزی پروت دیسی میان دی پا دی دریاب کی چی آغا ده دی دریاب ده کشتی چی ده جازونه ده سو سوچتا چی ده پزرگاو کسان چی بکی ناسی ده کشتی او ده جازونه پا بل طرف پڑی چیزان والا رواجی دیسی میان پا دی اوبو کی دن پراتری بازو اغا ویڈیو گانیم نن سبا خوی مخ کی ده اکثر خبری د خلکو نه غیب ولیدلی نه وي اوس دا موبایل نت چې راوتی دی هر څه ښکاره شو یعنی بس داسې میان دي چې د هغې د اوچتولو دپاره باقاعده کرین راوړي نو هغه کرین یې اوچتوي شیول یې اوچتوي بوکلین یې اوچتوي او ته سوچ وکړه چې یو مهی اوچتولو دپاره کرین راوړي نو دی اوس څومره غټ نو یونس علیه السلام هلته بیا الله ته چغې ووالې په هغه تیارو کې الله وایي یاد که هغه مهي واله کله چې لاړ په داسې حال کې چې غوسه و په خپل قوم باندې خپه و فظن ان لن نقدر علیه نو ګمان یې وکړو چې هېڅکله به موږ راونه نیسو دی یعنی دی په زړه کې نه و چې الله به دې خبرې د لاسه ما راونیسي زړه کې خو دا و چې ما خو خپل دعوت وکړو او چې نه یې مني نو څه ورسره وکړو بل دا د انسان طبیعت دی چې دی خفه کېږي غوسه کېږي لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې الله سبحانه وتعالی په سورة الکهف کې او په نورو سورتونو کې دا خبر ورته الله کړې چې پیغمبر ته خو به د دې غم د لاسه ځان مړ کړي نو دا د انسان فطرت دی چې دی خفه کېږي دومره محنت او کوشش وکړي او هغوی وله خبره ونه مني
دې سره خپش اوس دا خو پیغمبران دي د دوی خو سم مهنت ته او سم کوشش زمونږ د ټک خطا غونته کې کوشش او مهنت خو چې څوک په درس کې توجه نه راکوي یا زمونږ خبرې ته غوږ نه ایږدي یا نه مني موږ ته غوسه راځي خفه شو چې یاره ګوره زه دومره مهنت سره دته مسله بیانوم او د دې غفلت ته وګوره او د دې کار ته وګوره ځکه الله خپل پیغمبر ته دا ویلي دي په سورة القلم کې فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت او مکیږه په شان د مهي والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر تنگ شو او هغه ته چې کم تکلیفونه ملو شوي دي نو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چاته نه دي ملو شوي نو هغه ډیر خپه به په غم کې بون الله ته وګوري چې سید د حالت پته باندې راغلي دي خو صبر وکي او د مهي ولا بشنکار ونه کی ګوره چې بزلاله الله د مهي خېټه ته ور واچو فنادى في الظلمات نو آواز وکو پتیارو کې الله اله الا انت چې نشتی حقدار د بندګۍ سواستانه سبحانك پاکی دستا د پاره انی كنت من الظالمین یقینا زاد ظالمانو نیما دغه د پیغمبرانو څومره ناشنا عجزی ده او ناشنا صفتی ده چې زداري کې د خپل خبرې اقرار وکړو او ویزه په ظالمانو کې ما وی کله چې دا چغواله په تیرو کې نو تیرې د مهي به تیرې د چپو د دې دریاب او اسیم تیارو په دې هر سکی دغه आवाज رب العالمین اوریدو نو ملائکه به دا خبره وکړه دا आवाज ډېر کمزور راته هغه ته نو یو بلته دوی چې دا आवाज خو سم معروف کاری خو د ناشنا زین راځي چې دا بسو کی الله ورته د زما بنده دی کنه یونس علیه السلام د مې په خېټه کې پروت نو هغه الله ته سفارش وکړي چې الله دا استاد ډېر نیک بنده دی مونږ به د عمل راخې جول د عمل به مونږ راخې جول یا الله وی د دې سخت نه راو بس چې کله نیک وی کنه نو د اسمکه عثمانونه هم په تاسو جاړي او د ملائکه هم ستاسو پر دعاګانې غواړي تر دې چې د علماو مبارک راځي پیغمبران خو به ډیر اوچت وي حتى الحيتان في الماء تر دې چې مهي په وبو کې او میږي په سوړو کې دنه د علماو د پر دعاګانې غواړي وی الله د پلانې وبخي د خلکو ته خیر خي او چې کله دې سي پالتو پورځوي کنه د معاشري او خلک دې تنګول را تنګول او ګناګار وي نو حدیث کې راځي چې دا سړی زر خخ کې د مړې خکنه کمل خو جنت ته ولاړ شي انتظار په ډیر مکوي او کبد عملي نو بندگان او زمکه او ګټي او ونی او زناور او هر سبت دمش د شر نه بټول شي دموش کوشش کوو چې په خلکو کې ځان راولي چې د زمکه عثمان د پسې وجاړي او د ملائک سره پر دعاګانې کې د الله د بندگان دی یادې نو دا غزين आवाज ګور دلته دا خبره رسېږي چې الله تیر نو وره غزين आवाज کوم आवाज د توحید الله اله الا انت د ډیر اوچت ذکر دی حدیث کې د رضی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوه ذی النون اذ هو في بطن الحوت وی هغه دعا چې یونس علیه السلام کړو کله چې د مې په خېټه کې لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له کله چې یو مسلمان دا دعا کړی ده په هر کار کې الله ولغه دعا قبول کړی ده یو حدیث کې دم راځي من دعا بدعاء يونس عليه السلام استجيب له چا چې دې دعا وختله کسان چې یونس علیه السلام وختله الله بوله لازم غ دعا قبلې دا سن ذکر دی اسانه دعا ده یادې کوي او په مخ وي الله به ته هر سخت اسانه ها دې ذکر د الله ته دا وازو اني كنت من الظالمين يا الذين ظالمانك
فاستجبنا له نمنگ دعا قبول کرداغ ونجيناه من الغم او بچکو منگاغ دغمنا وكذلك ننجي المؤمنين او دغشان نجات ورکو منگا مؤمنانو تا اللهوی منگا یونس علیہ السلام دا غم نرویستو اللهوی دقشان زم مؤمنان دا غمون نرو باسم در اللہ خبر دا اللہ بخبر کی شک نشتی نو خپکی گا ما چی بما غمون دیر دا اللہ بای ترو باسی ورس خودام دا چی کی دیشی پتا کی کمی او دا غید اللہ ستر دی غمونو ننیشی راوته نو دا خپل ځان سره محاسبه پکار من کی دا بیماری دا چی دقی تا گورو چی یار اللہ خویلی دی چی من بازی غم نرو باسو مؤمن سڑے او زب غم کی پروتی خانو دیتا خو نگوری چی نما سحال دی اللہ خودیسی که مؤمنان ذکر کری دی دا مؤمن تکی خودی درون تکی اخا اوچت مؤمنان تی مراد دینو تا خود خپل ځان تا بگورا کن چی تا با سمرو بو کی با کمو حالاتو اللہ بچ کو چی کل یاد کو اللہ او ذکر دا خبر یاد ساتی اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا دیر ناشنا فائدہ دا یاد کی فلولا انه كان من المسبحين اللهوی کچرت د پغه تیر شوی جون کی زنوی یاد کړي اکم چې د راحت جون کچرت زنوی یاد کړي پغه تیر شوی جون کی للبث في بطنه الى يوم يبعثون اللهوی دې به د مې په دې خېټه کې پروت وي د قیامت پورې ګوره پر راحت کې الله یاد کړي دي نه اللهوی ځکه مې په سخت کې یاد کو راو مې وېستو ته یاد ساته الله پر راحت کې الله به دې یاد ساتي په سخت کې یونس علیه السلام چې راووتو کنه د دې وجه دا وه چې د په تیر شوي ژوند کې د الله ډېره پاکي بیان کړې وه ځکه الله به دلته یوازې پرېنښو صرف دا یو څو ورځې پې د مهي په خېټه کې دې دپاره تېرې کړې چې دی بیا داسې کار ونه کړي د الله حکم ته به انتظار لازم کوي چې بیا داسې کار ونه کړي ډول الله لږه زورونه ورکړه الله ډېر مهربان دی په خپلو بندګانو وخت په وخت دوی ته خبر رايدي وخت په وخت دوی ته نصیحتونه کوي دوی ته زورنې ورکوي چې بیا داسې کار ونه کړي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله ببلزي كوي بسورة القلم كي لولا أن تداركه نعمة من ربه اللهوی کچرت نوی رسیدل آغا تا نعمت رب داغا نو دی با دا مئی دی خیٹ نراوته ہوئے خوب بد حال ہوئے و کل چی سورة الصافات که اللہ را خبر بیان کری دا چی اللہ مئی تا امرو کو دی یو غاڑی تا رویستو او بیا پی اللہ ون رو خیجولا دسی شی دا کدو او واپس بیا روغ رمت را گئے اللہ دی منگا دا غمونو نا بچ ساتی او کسوک پا غمونو کینو اللہ تی رو بسی